الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العلي العظيم. لا الحمد لله شريفي يوسف زيلت مخ كتير شدا الحمد لله شدا دا شفاء دا مسلمانانو دا پاره يعني الله جل وعلا هر مرض دا بنده په سبب سره د دې الحمد لله شريفي راولي. البته چې اجل د یو چا نه وي پر یو اجل یې پروي نو بیا هغه نو مړ کیږي. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله ټول ثنا او صفت چې دي ثابت دي لله و الله جل وعلا لره رب العالمین چې دی رب د ټول عالمیانو. الحمد علماء لیکي جنس حمد او ثناء حسنه مستحق د دې جنس حمد او ثناء حسنه دا الله جل وعلا دی وحده يواز بل څوک مستحق د حمد او د ثنا نه دی ځکه الله جل وعلا فاعل المختار دی. نو الحمد لله جنس حمد دا ثابت دی و الله جل جلاله. دا الف لام په الحمدو کې چې علماء د جنس لپاره وضع کوي نو جنس حمد ثابت دی الله جل جلاله. بعضی دا الف لام استغراقی بولی. الف لام خو عامه معنا ده د الحمد دا الکی. الف لام جنسی دی حمد دا الکی. الف لام جنسی دی الف لام استغراقی دی الف لام عهد زینی دی عهد کی دی معهود او الف لام ذهنی دی. دا سلور الف لامونه دی. نو د جنس لپاره چې يعني طول حمدنا سره د انواع د طول حمدو انواع تجي دا ثابت دي لله والله جل جلاله. او بعض علماء استغراقي بولي يعني طول انواع د حمدو چې دا خدای پاک لري او چې جنسي جنس حمد د هر حامد څخه په هر زمانه کې دا مختص دي لله والله جل جلاله. او چې الله جل وعلا فرمایي چې الحمد لله رب العالمين يعني قولوا تاسو ايز ما بندگانو چې الحمد لله رب العالمين فدې کې تعلیم و بندگان و مخلوق ته پروتي. ځکه الله جل وعلا ته چې یو څوک شکر ادا کوي ثنا او صفت ته خدای پاک وایي نو په الحمد لله سره وایي. نو الحمد دا په لغت کې ثنا ده په ژبه سره على جمیل الاختیاري پر هغه نیکی او اختیاري سره. البته دا په مقابل کې د نعمت توایه او که نعمت نوي وس یو شکر دی یو حمد دی. خبر پر کې دغه دی حمد دا دی موږ د خپل خدای پاک حمد وایو. خدای پاک ډېر نعمتونه مشترک کړي خو دغسې وایو وظیفه یې کوو الحمد لله وایو. دا چې د خدای پاک ثنا او صفت وایو دغسې بې نعمته څخه دې ته حمد وایي. او چې خدای پاک بیا نعمت راکړي ته خوشحاله چې د هغه نعمت په مقابل کې حمد و ثنا وایي دې ته شکر وایي. یو نعمت درکول خوشحالي درکول سول واده یې درکړي موټر یې درکړي یا کور درکړي یا ګټه درکړه ته خوشحاله د خدای پاک ثنا او صفت وایي دې ته شکر وایي په مقابل کې د نعمت. او چې دغسې وایي خپله وظیفه کوي الحمدلله وایي د ثواب په نیت باندې ادا به حمد ورته ویل کېږي په مقابل کې د شي نه دی. نو شکر هم اعتراف په فضیلت سره دی پر برابري د نعمت چې هغه نعمت صادر سوی د مشکوره څخه. بیا دا شکر او حمد دا هم په زړه سره کېږي. په زړه کې سړی د خپل خدای پاک خوشحاله وي په زړه کې د خدای پاک ستاینې کوي. دا د زړه حمد او شکر. او څوک په ژبه باندې کوي په ژبه وایي چې الحمدلله خدای پاک لري حمد موږ ته داسې نازولی یو په ژبه باندې دغه حمد و ثنا د خدای پاک وایي. او یا پلاس کې د خدای په لار کې پلاس باندې خدمت کوو یا په نورو اعضاو د خپل بدن د خدای پاک ته عبادت او بندگی کوو شکر ادا کوو مکی شریف ته ځو جهاد کوو بل کوو. دا ټوله په دې ټولو باندې شکر ادا کیږي. یعنی په ټولو اندامو باندې خدمت د رب جل وعلا بندگی د رب جل جلاله. د حمد پر برابري باندې چې دا ډیر ثواب لري. اول حدیث امام حکیم بخاری ټول را نقل کړی دی. یو صحابي دی وایي ته ما ته اجازه راکړئ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل رب جل جلاله حمد په شعر کې ووایي. وقال اما ان ربك يحب الحمد. نبی علیه السلام بارک په جواب کې ورته وویل چې رب ستا چې دی هغه خوښوي حمد. د بنده چې د خپل خدای پاک حمد وایي خدای پاک دا خوش عمل دی. یعنی جوړه کې اجازه ور. اوس دا چې دا اوس پورې زموږ شاعران
حمدونه وایي، د خپل خدای پاک ثنا او صفت وایي په خپلو اشعارو. ګوره هسې کردګار دی رب زما، چې مالک د کل جهان دی رب زما. دا د رب جل وعلا استعینې دي، حمدي ثنا ده وایي. نو دا په دې کې بدیل نشته. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم اجازه ورکړې وایي خدای پاک دا عبادت خوښ لري چې څوک حمد وایي. او بل حدیث کې چې امام نسائی، ابن ماجه، ابن حبان، بیهقي په روایت سره د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه را نقل کړی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل ذکر، افضل د ذکرو لا اله الا الله ده، و افضل الدعاء، بهترین دعا چې ده الحمدلله ده. یعنی دا دعا هم ده په عین آل کې دا الحمدلله دعا هم پکې موجوده ده. لوی د رب جل وعلا هم پکې کې ده، د الله جل جلاله وحدانیت هم پکې کې دي، او دعا هم. او بل حدیث ابن ماجه او بیهقي په سند حسن سره راوي انس رضی الله عنه دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایل الحمدلله. نو دغه الحمدلله چې ده دغه د حمد چې ده ووایه الا کان الذي اعطى افضل مما اخذ، هغه چې الله جل وعلا بیا دته ورکوي د دې الحمدلله په مقابل کې هغه به در دغه نعمت لا ډېر افضل وي او وسې ورکړی دي چې هغه ثوابونه به در دغه لا ډېر. بل حدیث کې راځي، حکیم ترمذي په نوادر الاصول کې، قرطبي په خپل تفسیر کې دا حدیث را نقل کړی دی. لو ان دنیا كلها بحذافيرها في يد رجل من امتي، دا دنیا ټوله چې ده دا ټوله په یو لاس کې وای زما د یو امتي وي، او وروسته ووایي چې الحمدلله، دا الحمدلله دا امتي ووایي، نو لکان الحمد افضل من ذلك. دا چې د یو واري الحمدلله شریفه و الحمدلله وویل، حمد خدای پاکي ووایه، در دې ټولې دنیا چې د په لاس کې ده دغه یوه الحمدلله پر بهتره او افضله. ولی علما لیکي چې دا دنیا چې ده ټوله مکمله، دا خو پانی د پانی کېږي، بقا نه لري، او ثواب چې دی د حمد هغه لا یفني، هغه نه پانی کېږي، هغه به موجود وي. نو ثواب د الحمدلله پر ډېر دی د دې ګردې دنیا. او بل حدیث کې امام مسلم و نسائی و امام احمد په روایت سره د ابي مالک الاشعري رضی الله تعالی عنه را نقل کړی دی، رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایه الطهور شطر الایمان، پاکی چې د نیمه ایمان. نو دا پاکی بیا دوه ډول لري، یو ډول دا ظاهري پاکی ده، دا هم ښه شی ده، دا هم ښه شی ده. او داسې غسل کول، جنابت سره سړی باید ونه ګرځېږي، په بیا اودسیا سره باید سړی ونه ګرځېږي ډېر، اودس باید ولري. نو دا نیمه د ایمان دی. او بله کم بیا پاکی کول هغه دا ده چې بندګانو څه ګناوې کېږي، بس چې خدای پاک ته توبه کاش، عبادت ډېر کوي، اطاعت کوي، نو په هغه سره د دې ګناوې لرې کېږي. ګناه خو چټلي ده، او عبادت چې دی توبه چې ده دا صفایي ده، صابون دی. نو چې دغه تا باطن خپل صفا کړي په توبه او عبادات او استغفار سره، نو دغه چې دی دا نیمه د ایمان. نو پاکي نیمه د ایمان ده. والحمدلله شریفه چې د تملؤ المیزان، الحمدلله د سړي ترازو د نیکۍ مکمل ورډکوي، دونه ثواب لري څوک خپل خدای پاک حمد وایي. په بل حدیث شریف کې راځي سبحان الله نصف الایمان، دا حدیث امام احمد ترمذي را نقل کړی دی. سبحان الله چې دا نیمه ترازو ډکوي، والحمدلله تملؤ المیزان، الحمدلله چې بیا ورسره ووایي څوک مکمل ترازو د نیکۍ ډکېږي. والله اکبر تورې چې بیا دی دغه کلمه چې ده تملؤ ما بین السماء والارض، ډکوي ما بین د اسمانو او د مځکو. نو د مځکې او اسمان منځ په هېڅ نه دي ډک سوي، مګر د دې مسلمان په نیکیو به ډک. والطهور نصف الایمان، والصوم روژه چې د نصف الصبر، هغه نیمه د صبر. نو علما لیکي چې الحمدلله رب العالمین، آیا د دې ثواب ډېر شو وس که لا اله الا الله. نو بعض علما وایي چې د الحمدلله رب العالمین دا ثواب یې پکښې ډېر دی، افضل دی. په ځکه په الحمدلله رب العالمین کې توحید موجود دی، د هغه لا اله الا الله پکښې موجوده ده دننه. نو الحمدلله توحید او حمد دواړه، او لا اله الا الله دا توحید دی فقط. او نور علماو بیا دې ته تللي دي چې لا اله الا الله افضل دی په ذکر کې، چې ته ذکر کوي، لانه تدفع الکفر. په لا اله الا الله سره دفع د کفر وسول، د شرک وسول. ځکه چې د کفارو سره مقاتله کېږي په دغه لا اله الا الله سره کېږي. ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایلی دي امرت ان اقاتل الناس، زه امر سوی یم د جانبه د الله جل وعلا چې زه به جنګ کوم د دې خلکو سره، حتی یقولوا لا اله الا الله، تر څو چې دوی وایي لا اله الا الله.
کلمه شریفه وایي. او نبي علیه السلام بارک فرمایلی دي افضل ما قلت، هغه بهترین هغه چې ما ویلي دي انا ما والنبيون من قبلي، نور انبیاء در مخه چې تر ما ویلي وي هغه لا اله الا الله وحده لا شریک له. دا کلمه د لا اله الا الله ده. نو لا اله الا الله دا بهتره ده په ویلو کې تر حمد. بل الله جل وعلا شانه د سورة بقره 152 د سورة بقره 52 نمبر آیات الله جل جلاله فرمایي فاذكروني، ایز ما بندگانو ما یادوي، ما ذکر کوي، اذکرکم زب تاسو یادوم. در رب جل وعلا یادل ذکر و اطاعت و بندگی و سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله سره ده. اذکرکم رب جل وعلا بتس یاد کی، در رب جل وعلا یاده په مغفرت، رحمت، جنت، نعمت، مهربانی او بخپل رضا سره به تاسو یاد. واشکروا لی، او زما ته شکر ادا کی، زما د نعمتو قدردانی وکي، شاکرین ووسی، ولا تکفرون کفران د نعمت مکه. دا غره کم سورة ابراهیم اوم نمبر آیات لئن شکرتم، خدای پاک وایي که شکر ادا کی د خدای پاک د نعمتو لازیدنکم، زه زیادت کوم د نعمت تاسو له. او دا غره کم سورة اسراء کې راځي وقل ته ووایه او نبي علیه السلام بارک الحمدلله، الحمدلله ووایه، دا امر. او په جنت کې هم د جنتیانو واخر دعواهم، اخر دعوت د دې ده ان الحمد لله رب العالمین، حمد دی لله چې دی رب العالمین دی. دا غره کوم چې جنتیان اول جنت ته ننوځي دی چې وګوري دا نعمتونه چې خدای پاک ورکړي وي، نو بیا دی ووایي وایي الحمد لله الذي هدانا لهذا، حمد ثنا دی خدای پاک چې موږ ته هدایت و دین ته د اسلام او قرآن او اطاعت را نصیب کړي. وما كنا لنهتدي، موږ خو نه وو چې دا لار د هدایت پیدا کړو لولا ان هدانا الله، کچيري هدایت د رب جل وعلا نه وای ګوره جنت چې دا ننوځي اوله وینا د دې دا ده. بیا چې دې د ورځ د قیامت څخه جنت راځي ته رسیږي، هلته کامیابي پوڅ چې کامیاب شول وای الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حمد وي خدای پاک ته چې موږ سه بوت د غمونو د دنیا او د ورځ د قیامت ته ډېر ټول سه وژغورلو، دا د جنت ته را ورسول. دا شنو حمدونه په آیاتو سره چې الله جل وعلا موږ ته حکایت کړی دي. په جنت کې هم مؤمنان الحمدلله وایي. نو ځکه الحمدلله ډېر ښه عبادت دی، نیک عبادت دی. نو رب جل وعلا هم فرمایي چې الحمدلله رب العالمین، حمد ثنا ثابت ده یو الله جل وعلا لره رب العالمین چې دی رب د ټولو مخلوقات. حضرت جبرائیل علیه السلام لا یعنی ملائکه هم الحمدلله وایي. دا هغو په اثبات په باره کې امام مسلم دا حدیث را نقل کړی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې په شپه کې د معراج د رب جل وعلا معراج ته تللی، په بیت المقدس کې لمونځ وکړي، وایي ما ته 2 جامونه راوړل شول، یو د شرابو بل د شیدو. وایي ما دواړو ته وکتل خو اخیستل مې د شیدو وکړل، شراب مې وانخیستل. جبرائیل امین علیه الصلاة وسلام دستي دغسې وویله الحمد لله الذي هداك للفطره، حمد ثنا دی الله جل جلاله لره. هغه چې الله جل وعلا چې هدایت یې تعالی را وکړي هغه ایمان فطري لره، چې دا شیدې هغه فطري ایمان دی. لو اخذت الخمر، کچیر تا شراب اخستی وای غوت امتک، یعنی ستا امت به بیا غرق سوی وي په دا شراب خوري او په ناروا او په دې شان. نو په امت کې شوشه خلق ستا. بل حدیث شریف کې امام ابو داود را نقل کړی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر بال، هر هغه یو کار لم يبدأوا فيه الحمد لله، چې په هغه سره شروع په الحمدلله سره ونسي فهو اقطع، هغه قاطع دی له خیر و برکت څخه. یعنی په هر کار کې باید بسم الله او الحمدلله وي، د برکت او خیر څخه ډکس. که چیرې دغه دوه نه و نو په هغه کار کې بیا خیر و برکت نشته. بل حدیث امام ترمذی را نقل کړی دی په حق کې د دې دی چې د یو مسلمان یو زوی مړ، شنی زوی مړ یا زوی غټ زوی مړ. دا حدیث هم امام ترمذی را نقل کړی دی. ابي موسی الاشعری رضی الله عنه راوی دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات ولد العبد، کم وخت چې مړ شي اولاد یو بنده، الله جل وعلا ملائکه ته وایي وای قبضتم ولد عبدي، قبض موکي زوی زما د بنده، فیقولون ملک ورته نعم، فیقول رب جل وعلا ورته فرمایي قبضتم ثمرة فؤادي، تاسو ځنې واخستئ قبض موکي هغه میوه د زړه د دې زما د بنده، فیقولون نعم وای و،
فيقول ماذا قال عبدي، رب جل وعلا باره ورته وفرمایي چې زما بندانو څه ویل؟ فيقولون حمدك واسترجع، حمد ستا وایه، الحمد لله ویل، او انا لله وانا الیه راجعون ویل. فيقول الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا وفرمایي ابنوا لعبدي بيتا في الجنه، تاسو جوړ کی بنا کی زما بندلره یو کور په جنت کې ور جوړ کی، وسموه او دا مسما کی دا کور بیت الحمد، خونه د حمد، کور د حمد سره نوم پرکښي. نو دا چې غټ زوی وي کوښنی زوی وي چې د یو چا مړ سي او د خپل خدای پاک ته دا صبر وکړي بیت الحمد، بس تا قصر په جنت کې الله جل وعلا دغه بنده ته ورکوي، دغه نوم به بیت الحمد وي، ولې د حمد خدای پاک ویلی دی په دې حال. بل حدیث کې امام مسلم را نقل کړی دی، انس رضی الله تعالی عنه راوي دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الله لا يرضى عن العبد، په تحقیق سره الله جل جلاله خامخا راضي کیږي د خپل بنده څخه، دا کله یاکل الاکل چې خوراک وکي یو خوراک، فیحمده علیها، حمد خدای پاک وایي چې الحمدلله خدای پاک دا اختیار کړی و، ويشرب شربته او یا شل وکي د یو شی مشروباتو، فيحمده عليها، حمد خدای پاک وایي پر دې باندې، نو الله جل وعلا راضي کیږي د دې بنده څخه. ګوره خوراک موږ وکړو، څښاک موږ وکړو، الله جل وعلا زموږ څخه راضي کیږي په دغه عمل سره. خو دې دا د حمد لفظ په قرآن عظیم کې 46 وارې په مختلفو صيغو سره راغلی دی، او دغه رقم په ورځ کې د قیامت چې وایي جنتیان الحمدلله الذي صدقنا وعده، حمد ثنا دی خدای پاک لره چې رښتینی کړل زموږ سره وعده خپله، دا د جنت ته راوستلو، په جنت کې داخل کړلو. دوه آیاتونه خو مخکې ما درته وویل چې واخر غږ د دې جنتیانو به دا وي چې دوی ماړه سي، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. دا وي حمد او شکر د اولینو آخرینو ملائکه او انبیاو، اهل د مځکې او اهل د جنتیانو عبادت چې الحمدلله خپله دا د ټولو بندګانو عبادت. اول دواري آدم علیه السلام وای پرچ و علم الحمدلله یو ویل، نو ملائکو یرحمک الله پر ویل، ده هو غذای څخه د الحمدلله اصل ستا. د نوح علیه السلام قوم خدای پاک غرقي، او نوح علیه السلام ته رب جل وعلا داسې وفرمایل فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، کوم وخت چې ته شق شې ستاسو برابر شولې ته او ستا مسلمانان په دې کښتۍ کې چې ټول دنیا اوس غرقېږي، نو باره څه شي ووایه؟ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین. رب جل وعلا داسې الحمدلله وي خپلو نبیانو ته ورښیي، نو دا څونه ستر عبادت دی چې نبي مبارک ته ورښیي، نو دا بیخي لوی عبادت دی. نو په قلت ووایه او نوح علیه السلام الحمدلله، حمد ثنا دی وي یوازې الله جل وعلا لره، الذي هغسې الله جل وعلا نجانا چې نجات یې راکړي او موږ ته من القوم الظالمین، د دغه قوم څخه د ظالمانو چې هغه د نوح علیه السلام قومه و کافرانو، چې ابراهیم علیه السلام و نوح علیه السلام پازابوي، او د هغه رقم ابراهیم علیه السلام چې خلیل الله دی، دی وچ شو، اولادونه یې نه درلوده. په کلان سالۍ کې الله جل وعلا دته اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیهم السلام دواړه نبیان زامن ورکړه. نو ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ خدای پاک ته دا وینا څونه خوښه ده، موږ ته دا په قرآن شریف کې حکایت. ابراهیم علیه السلام داسې وویله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل، الحمدلله حمد ثنا دی وي یو الله جل وعلا لره، هغسې الله جل وعلا وهب چې هبایه کوي رایه کوي لي ما لره على الكبر پر کلان سالی باندې اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام، ان ربي لسمیع دعاء، رب زما چې دی له خامخا اورېدونکی د دعاو. د سورة ابراهیم نه 10 نمبر آیات. او پر پل صراط چې مؤمنان تیر سي هلته هم دی په پل صراط چې تیر سي دغه الحمدلله وایي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربي لغفور شكور. د سورة فاتر 10 نمبر آیات. وقالوا وايدا جنتيان حمد سنادي بي الله جل وعلا لره الذي هغسي الله جل جلاله اذهب چبويتي عنا الحزن دا بيري وقمن دا شان حزن راسليري ان ربنا رب مشدي لخمخ غفور بخشون كدي گناوي را معاف کړل شکور قبلون كدي زمر عبادتونه رس قبل کړی او بیا چې جنتيان جنت داخل سي مخکې ما ویل چې دی وای وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. موږ هدایت نشو پیدا کولای چې الله جل وعلا موږ ته هدایت نه وای کړی. د سوره اعراف 30 نمبر آیات. او دا غره کم الله جل وعلا سورته په الحمد لله رب العالمین سره شروع کړی دي او په قران شریف کې هم الله جل جلاله ثنا او صفات دا تعلیم د پاره دا فرمایلی دي په قران عظیم. حضرت سلیمان علیه السلام
یو شاګرد ته وایي که الله جل وعلا څلور شیان درکړل دا څلور شیان زما تر باچایي هم بهتر دي. د باچایي خو نو په یاده چې ټول دنیا باچا و، د بادو باچا و، د مځکې و، د شیطانانو، جنیاتو، دریابو او اګر د په حکم چلیدل. خدای پاک دا قدرت دته ورکړی و، دا واک یې دته ورکړی و. ول که چیرې څلور شیان خدای پاک تا ته درکړي دا زما در باچایي هم بهتر دي. ښه اول شی بیره د خدای جل وعلا څخه په ښکاره او پټ. څوک د خدای پاک څخه په ښکاره او پټه بیریږي دا د سلیمان علیه السلام در باچایي دی وایي دا بهتره. دوهم میانه ژوند، میانه روي کول په ټول ژوند و زندګي کې، اسراف او تقتیر نه کول په هر شي کې دغسې نه بیخي دونه خوره چې په ملا نسې درېدلی او مه دومره ډېره خوره چې باره عبادت نسې کولی. میانه روي مه دونه خوب کوه چې باره مغزه کې د ډېره خوبه سلې ونه وي او مه دغنه بیخي بدخوابي کوه چې د بدخوابۍ تا ته صدمه ورسي. وایي دونه مه خوږېږه چې خلک دې وخوري، دونه مه تریخ کېږه چې خلک دې وغورځوي، بلکې په ټول امورو کې خیر الامور اوسطها میانه روي. دا میانه روه ژوند که تا کاوه دغه ژوند ستا سلیمان علیه السلام زما در باچایي بهتر دی. دریم عدل په غضب او رضا کې کوه. که په غضب کې هم عدل څخه کار اخله او که په غضب کې هم که په رضا کې که په غضب کې عدل کوه په هر شي کې. بعضې خلک درد ورسي، قهر ورسي، عبارونه چې ویې کړل هغه یې وکړل، چې ویې ویل هغه یې وویل. در عدل څه کوې در ظلم لا یوه درجه و آخت ورتیر سي. لکه دا زموږ خلک چې قهر ورسي هر څه وایي، طلاق وما چېش کن، ظلم کوي، کفریات هم. خلک درد ورسي، قهر ورسي، عبارونه چې ویې کړل هغه یې وکړل، چې ویې ویل هغه یې وویل. در عدل څه کوې در ظلم لا یوه درجه و آخت ورتیر سي. لکه دا زموږ خلک چې قهر ورسي هر څه وایي، طلاق وما. څلورم حمد خدای وایه چې دا موږ ورته سي الحمدلله وایه په خوشحالي او خوابدي. که دغه څلور شیان ستا په برخه شول بیا نو دا زما در باچایي دغه شیان بهتر دي. تنبیه الغافلین 108 صفحه کې دا بیان اخر. بل دا حمد و شکر د الله جل جلاله دا یو واجب عبادت دی. داسې نه دی چې دا یو بلابود شی دی چې یا مستحب دی یا مسنونه طریقه یا پر موږ واجب دی چې موږ به د خپل خدای حمد و ثنا وایو. ولکه ونه وایو خدای پاک ناراضه کېږي په دې سره. امر یې راته فرمایلی دی چې الحمدلله رب العالمین، یعنی قل الحمدلله رب العالمین ووایه، الحمدلله رب العالمین ووایه. نو د امر هغه ادنا درجه خو نو وجوب پیدا کوي، دا واجب دی پر هر مسلمان. بیا چې هغه یو څوک وي نو که یې پوه وي، نو که د خدای پاک لارې ته مایل وي، لکه طالب، لکه مرید، لکه عالم، لکه پیر، لکه شیخ، د خدای پاک د لارې خلک، حافظ د قرآن، دا ټوله به دا به ډېر الحمدلله د خدای پاک ته وایي چې دا هدایت یې ورکړی دی، دا توفیق یې ورکړی دی. ځکه چې د دغسې خاصو خلکو اول شکر یې دا دی چې دوی به خپل د ژوند چارې ټول موافق د شریعت سره د سره او زړه به د دوی روښانه په ذکر الهي سره وي او دغه د زړه نورانیت دا روښانه کېږي په اطاعت و شکر و الحمدلله سره، ذکر سره. که چیرې دغه څو شیان د په وجود کې نه درلود دغه نورانیت د ده سره نسته، هغه ځینې مړ کېږي. اول غټه ګناه چې څوک کوي هغه نورانیت د زړه یې قطع کېږي. دوهم د نارواو سرکشو خلکو سره ناست و ولاړ چې مسلمان وي خو ناروا وي، دا زړه د ده نورانیت یې قطع کېږي. ځکه نبي اسلام وایي چې د کفر منځ ته هجرت مه کوئ. ته خو هېڅ په کافر نه کوې، نه کافر په تا څه کوي، ته خپله کوې، ته خپله کوې. خو دا ماضي تېرېدل سره ستا هغه نورانیت د عبادت او د ذکر در قطع کوي. دا کار دا فاسق و فاجر و ګمراه سړی ستا هغه نورانیت در قطع کوي د سینې و د زړه. او دریم شی حرام خوري، حرام مال خوړل دغه نورانیت د زړه قطع کوي. نو یو پاک سړی به دا ځان او عبادت دواړه ساتي. دی به ډېر بیداره وي د شیطان دسیسو ته چې شیطان ما د خدای پاک د لارې څخه وانړوي. نو دغسې به متوجه وي. کنې شیطان چې په نورو خلکو دوه شیطانان پسې وي، په صوفي سړي د خدای پاک په لارې سړي باندې لږ شیطانان پسې وي، کوشش کوي چې دغه ښه سړی د لارې څخه بلې خوا ته واړوي. اوس نو دا تغیرات راځي په دې انسان، دا شیطان په پسې دی نه پوهېږي. موږ تاسو دلته ښه صوفیان خلک لیدل، قرآن شریف په شروع شوي نه دی به اول ورته ناست، منځ په شروع شوي نه اول به دی نه، ذکر به شروع شوي اول به دی ورته ناست. مګر فروش کالو وړم کالو بل کالو دغسې رقم اوس کرا شو کې متیږي، کرا اوس په مسجد کې نه لیده کېږي هغه صوفیان. داسې دا تغیرات دي د اسلام په غربت کې شروع شوي دي، بل ته بیرته به غریب کېږي. نو هغه خلک چې په دغسې سختو امورو کې چې خلک دته پر عبادت تاني ورکوي، ته د کومې خوا راته صوفي سولې، په خپل کور کې تاني در کول، یعنې والانو د خوا در کول کېږي، ته بیا د کومې خوا مرید سولې، ته بیا د کومې خوا. آیا مریدي خو د خدای د دوستانو لار ده؟
ما خو د خدای د دوستانو لار نیولې ده، ما خو نعوذ بالله د ګمراهانو لار نه ده نیولې، ته ما ته تانې په راکوې. مسجد ته چې زه ځم خو لمونځ کوم، عبادت کوم، ذکر کوم، نو زه خو کم یو بتخانې ته نه یم تللی، ته ما ته پر دې باندې تانه راکوې. خو دا پر نیکو اعمالو به دا تانې شروع سي، خلک به بې شوقه کړي د خدای د دین. دا هغه خلک چې دی وایي دا د دوزخ پر دروازو ولاړ دي، خلک راکشي دوزخ ته یې نه نباس، خلک د دین څخه خاطوري کوي، ګمراهۍ ته آماده. داسې ډېر خلک دي اوس پر ښو کارو باندې ردونه کوي، ګناوي دنیا په ډاګه ده، په هغه پر خوله نه راوړي، پر ښو خلکو ردونه کوي، پر ښو افعالو او اقوالو ردونه کوي، او د بدو شانو کې خبره لا نه کوي. وایي دا خلک دوزخ پر دروازو ولاړ دي، خلک د خدای د دینه رابولي او ګناوو ته ټیلوي، هغه بې شوقه کوي. بلکې ځوانه طبقه به سړي تشویقوي و دیندارۍ ته، چې زوی دې سبقه ته افرین زویه نور لا تشویق ورکړه، زوی دې لمانځه ته تللی دی افرین زویه نور تشویق ورکړه، زوی دې سبقه ته تللی دی نور تشویق ورکړه. په تشویق باندې کوچنی سمیږي ځوان څه، او په دې نه سمیږي ته تانه ورکړي 2 ورځې کوي، اخر په پلان بلا تانه راکوي، انډیواله تانه راکوي، یا بل نو زه بیا څه قرار ورته دغس. نو د شیطان د دسیسو څخه دغه د خدای پاک د لارې باید ویښ وي چې د زړه نورانیت یې د ختم نه کړي. که د زړه نورانیت ختم سو نو بیا دا سړي ته دیندارۍ خوند نه ورکوي. امام شعراني رحمت الله علیه وایي د حمد معنا د الحمدلله معنا خو ثنا ده، چې لایق وي د جلال او د کمال سره د الله جل وعلا. الحمدلله وایه دغونه ډېرې وایه چې رب جل جلاله د جلال او کمال سره موافقي او ښه وي. نو مطلب دا دی چې ښه ثنا خو ښه شی د سړی بې وایي، خو بیا هم دا د خدای پاک اسمونه چې دي د خدای پاک په حق کې هغه موقوفه پر شریعت دي، پر شریعت چې کوم شی وي هغه به ورته وایي. مثال موږ وایو چې یا رحمانو یا رحیم یا مهربانه خدایه ته پر موږ ورحمېږه، دا خو په قرآن شریف کې سته، په شریعت کې سته. منګري دا شی نسو ویلی چې هغه موقوفه په شریعت. خدای جانه دا فارسیبانان اکثره وایي، دا جان خو که څوم په موږ کې ښه لفظ دی، په شریعت کې نه. نو د خدای پاک ته چې هر شی ته وایه هغه موقوفه پر شریعت باندې دی. که شریعت تا ته جواز درکړی وي هغسې نامه به وایه، هغسې رقم به وایه، که شریعت نه و درکړی هغه به نه وایه، په هغه کې تاوانونه دي، په هغه کې خرابۍ دي، بیا سړی دغه کېږي. د خدای پاک ته به داسې ثنا وایه چې د جلال او د کمال سره موافقه وي د رب جل. الاجوبه مرضیه عن الفقهاء والصوفیه 155 صفحه کې دغه بیان سوی دی. شیخ داود قیصری رحمت الله علیه وایي حمد قولی او فعلی او حالسته. هم به د خدای پاک هم په قول وایه، هم به په پیل کوي، هم به په حال باندې کوي. په حال کې به هم داسې چې خلک تا ته وګوري ته د خدای پاک حمید بنده یې، په د حال به دې خلک پوهېږي. په قول به د الحمدلله وایه، او عمل به دې د خدای پاک په عباداتو کې داسې عبادتونه کوي چې خلک پوه شي دا د خدای پاک حمد وایي. نو حمد هم قولي دی، هم فعلي دی، هم حالي دی. قولي خو ثنا په ژبه پر هغه ډول بې سړی وایي چې دا ما وویل موقوف پر شریعت چې زموږ نبي مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي. او حمد فعلي عبادت بدني او مالي دپاره د رضا د الله جل جلاله دی، دا عبادت فعلي دی، په پیل سره به کوي. او حمد حالي په روح او زړه، علم او عمل او اخلاق سره د انبیاو به سړی تابعداري کوي، په علم به عمل کوي، په اخلاقو د انبیا علیهم السلام به روان وي. نو دا حمد د خدای پاک. تفسیر روح البیان جلد اول 10 صفحه کې دا بیان. شیخ ابو بکر وراق رحمت الله علیه وایي کامل حمد 3 شیان دي. اول د زړه محبت د منعم سره، دا نعمتونه موږ ته څوک راکوي؟ کوچنی به لا ووایي چې الله جل وعلا یې راکوي، لیونی به ووایي چې دا هر څه موږ ته الله جل وعلا راکوي. نو محبت د منعم سره پکار دی. نو چې ته د منعم دی رب جل وعلا دی، ته به د هغه سره محبت کوې. در هر شي ستا په زړه کې محبت دی، در هغه به پرېږدې، د خدای پاک محبت به غوره کوې. دا الحمدلله دا حمد دی د خدای پاک. دوهم طلب د رضا د منعم به کوې، چې زما منعم چې دا ټوله نعمتونه راکړي دي په څه شي راضي کېږي، نو هغه شی به ته لټوې، خپل د رب جل وعلا د خپل منعم حقیقي رضا به لاسته حاصله یې راوړې به چې دی راضي سي. او خدای پاک هم اشاره ورته کړې ده ورضوان من الله اکبر، رضا د خدای پاک چې دا اکبر عبادت دی، غټ عبادت ده. نو د منعم چې تا نعمتونه درکړي دي د رضا به ته لاسته راوړې، طلب به یې کوې چې زما خدای په څه شي راضي کېږي هغه به کوې. او دریم اداینه د حق د منعم، د منعم جل وعلا چې پر تا انعامات کوي د دې حق څه شي دي پر تا باندې، د حق به ادا. حق دا دی چې بندګي به یوازې او یوازې دی الله جل وعلا کوي، خدای پاک ته به شریک نه نیسي په دې عبادت.
نو دا حمدي دغه حمدي چې ابو بکر وراق رحمت الله علیه ویلی دی رياض الانيقه في شرح اسماء خير الخليقه صفحه يوصل نون موسوعه تصوف جلد پنځم 253 صفحه کې دغه بیان. شیخ محمد مراد نقشبندی رحمت الله علیه چې لوی عالم او مفسر دی وایي حقیقت د حمد دا توصیف د محمود دی. ته حمید دی، ته حمد وایه، محمود دی الله جل جلاله دی. دا هغه توصیف په ته کوي په صفات د کمال سره پر طریقه د تعظیم. داسې صفات به کوي چې هغه کامل صفت در وي د محمود چې رب جل وعلا دی، پر طریقه د تعظیم به کوي، تعظیم به موجود. نو هر څوک چې د الله جل جلاله وصفیت په اسماء الحسنا او صفات العلیا سره وایي دغه بس حامد دی. یعنی د ځان شان نه، هغه اسماء الحسنا چې رب جل وعلا په قرآن عظیم کې موږ ته ویلي دي، یا نبي علیه السلام مبارک موږ ته ویلي دي چې رب جل وعلا یاد کړي دي، په هغه صفاتو سره به موږ پر طریقه د تعظیم په کامل صفاتو سره رب جل وعلا یادوو، نو موږ حامدین یادیږو. بیا دغه موږ حامدین بلل کیږو. دا توصیف چې ته کوې هغه ته حمد ویل. او دغه رقم حمد پر هر چا واجب دی. دا که انبیا دي، که اولیاء دي، که مؤمنان دي، که علما دي، هر څوک چې دغه رقم حمد خپل منعم حقیقي کوي. رساله السلوك والادب المسمى بسلسله الذهب په اوله صفحه کې دغه بیان. شیخ عبدالعزیز الدباغ رحمت الله علیه وایي لواء الحمد چې دی دا نور د ایمان دی. دغه به په ورځ کې د قیامت لواء بیرغ د حمد د نبي علیه السلام بارک سره وي، بیرغ ورسره چې موږ وایو چې خدای دې موږ په ورځ کې د قیامت نبي علیه السلام د بیرغ لاندې راولي. هغه بیرغ د حمد ویل کیږي، لواء الحمد ورته ویل کیږي. دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې وي او د ټول امتیان به ورسره وي، او نور امتونه به د خپل نبی تر بیرغ لاندې وي. د هغه انبیاو بیرغونه به د نبی صلی الله علیه وسلم پر بیرغ تکیه سوي وي. یعنې د نبی علیه السلام مبارک بیرغ به داسې وي لکه یو میل. د نورو انبیاو چې کوم بیرغان لري هغه به پر نبی علیه السلام مبارک پر بیرغ باندې تکیه به کړې وي. دغه ټول انبیا او امتونه به پر اوږه د نبی صلی الله علیه وسلم تکیه کړې وي، او د نبی صلی الله علیه وسلم ټول امت به د نبی صلی الله علیه وسلم یو پر بله به پر او پر دا بله به دا یوه وجه د نبی علیه السلام مبارک دا ټولو انبیاو امتو تکیه کړې وي، او دا خپل امت د نبی علیه السلام مبارک چې وي دا پر دا بله وجه د مبارک تکیه کړې. او په دې امت کې به دونه اولیاء د خدای وي په هر قرن کې پر عدد د انبیاو چې 1,40,000 پیغمبران دي، په هر قرن کې به دغه اولیاء د خدای او الله جل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امتیانو دغه اولیاء ته هم بیرغونه وایي، او دی به هم دغه علماو حق اولیاء چې دي دی به هم شفاعت د خپل شاګردانو د خپل دوستانو وایي کوي. حتی یو عالم ته ویل کیږي چې ورسه د خپل شاګردانو شفاعت دی کوه که څوم عدد د دی در ستورو در اسمان پر اندازه، خو بیا هم دا ټول دی تکیه پر نبی علیه السلام مبارک دی. دا فیض و برکت و دا اجازه نامه د نبی علیه السلام مبارک په خاطر دی درلاسه. نو ټوله مخلوق چې راواخلي بیرته په ټولو پر نبی علیه السلام مبارک تکیه کړې ده. تکیه کا یوازې او یوازې دته خدای پاک ته قوت ورکړي. دا لواء الحمد نومیږي. دا بیرغ به د نبی علیه السلام مبارک په ابریز 288 صفحه کې دغه بیان راغلی. امام جعفر صادق رحمت الله علیه وایي الحمد حمد ح میم دال ها چې ده په دې کې وحدانیت الله جل وعلا موجود دی. په دا حمد کې په دا ح کې وحدانیت رب جل وعلا چې رب جل وعلا زموږ ستاسې یو دی. په میم کې د ملک څخه دی، باچي د دنیا او آخرت د ټولو کائناتو باچا چې دی الله جل وعلا دی. دا د حمد په دې میم کې دا معنا پرته. نو دال چې دی دا د دیمومت څخه دی. دیمومت هم دا هم باچي ته ویل کیږي. فمن عرفه بالوحدانیة والدیمومیة والملک فقد عرفه. نو در خپل رب جل وعلا وپیژندي. چا په وحدانیت سره وپیژندي، په دې باچایي سره چې دی حقیقي باچا دی او بده پورې دی باچا، نو بس دغه سړی عارف بلل کیږي. تفسیر صوفي 126 صفحه کې دا بیان راغلی. او شیخ ابو عبدالله جزولي رحمت الله علیه وایي تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخه هیڅوک په احمد سره نه دی مسما سوی، او دی مبارک په انجیل او اسمانو کې په احمد سره مشهور ده. احمد خو نو د اسم تفضیل صيغه ده، یعنی ډیر ښه حمد ویونکی. نبی علیه السلام مبارک در ټولو مخلوقاتو ښه حمد ویونکی، احمد ازرب ښه تره وهونکی،
احمد ښه حمد ویون، او محمد بیا صيغه د مبالغې ده، یعنی د ده ډېره ستاینه کیږي. یعنی د ده ستاینه د نبي علیه السلام بارک هم انسانان کوي، هم ملائکه کوي، هم چې کائنات غیر د کفارو څخه چې خدای پاک مخلوق پیدا کړی دی هغه ټوله د نبي علیه السلام بارک ستاینه. په دغه وجه باندې چې د ده ستاینه کول کیږي، د ده نوم محمد دی. محمد یعنی د ده ستاینه، په حمد و ثنا هم ستاینه ده، یعنی د ده ډېره ستاینه. دغه بیان بیا په جواهر البحار فی فضائل النبی المختار جلد وهم 309 صفحه کې راغلی. او بل په ورځ کې د قیامت یو مقام دی. انو دغه حمد بیان به په دغه ځای کې ناوخته